سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. زموږ لومړنۍ ویډیو د لارښود ویډیو چې ده هغه د موزیلا کامن وایس باره کې ده، او دا ویډیو چې موږ ثبتوو موږ هدف چې شی د هغه به انشاءالله تاسو په ګروپو د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو لاره اورېدلی وي چې موږ اصلي هدف دغه دی چې پښتو ژبې ته کار وکړو. نو راځو لومړی موږ څنګه موزیلا کامن وایس کې خپل اکاونټ جوړ کړو یا ساین اپ یې کړو. چې کله تاسو موزیلا کامن وایس هغه په فایرفاکس کې بروزر چې کوم دی هغه لومړی ورته انسټال کړئ. پاس کوم سرچ باکس چې دی سرچ باکس کې بیا ورته سرچ کړئ موزیلا کامن وایس، نو تاسو به ډایرکټ لینک ته داخل شئ. نو موږ مخکې له مخکې د موزیلا کامن وایس لینک ته داخل شوي یو. دلته د چې کله لینک خلاص شي چپ طرف ته دلته درې نقطې چې دي په دا درې نقطې باندې کلیک کوو. چې کله موږ په دې درې نقطې کلیک وکړ نو دلته څو اپشنونه دي، د ټول نه به تیر شو. په دې بیخ کې چې راغلی دی لاګن ان ساین اپ، موږ مخکې اکاونټ نه لرو نو د ساین اپ چې دی ساین اپ باندې به وکلیکو. چې کله تاسو ساین اپ ووهه دلته اپشن راغلی دی ساین ان. که چیرې کې تاسو مخکې اکاونټ ته دننه شوی نو ساین ان ووایه او خپل جیمیل انتخاب کړئ نو اتومات به خپل هغه ته دننه شئ، خپل لینک ته به دننه شئ. خو دلته چې موږ غواړو ساین اپ یې وکړو، مخکې اکاونټ نه لرو، نوی جیمیل ثبتوو، لاندې ساین ویت هغه که د ګوګل لارې وي او یا کې د اپل لارې. خو دلته موږ چون د انډراید نه استفاده کوو دلته موږ ګوګل انتخابوو. دلته چې موږ ګوګل باندې کلیک وکړو نو موږ مخکې له مخکې ایمیل په ګوګل کې ثبت دی، هغه جیمیل چې دی نو دلته خپل جیمیل ووایه. که چیرې کې دا اکاونټ چې دی په دې نه ثبتوئ نو یوز انادر اکاونټ، بیا د بل اکاونټ څخه هم استفاده کولی شئ. خو موږ راځو د په دې اکاونټ نه ما یو جیمیل ثبت کړی دی، غواړم په بل جیمیل باندې ثبت کړم نو زه یوز انادر اکاونټ وهم. نو دلته ما خپل جیمیل چې دی هغه موږ ولیکو، نو د هغې نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوو. نو هغې وروسته تاسو ته دلته پاسورډ راځي، د خپل جیمیل چې په کوم پاسورډ باندې ثبت کړی هماغه جیمیل پاسورډ درنه غواړي، نو دلته تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. نو کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ نو دلته به تاسو په کنټینیو کلیک وکړئ. نو دلته موږ ته موزیلا کامن وایس کومه صفحه چې دغه خلاصه شوه، زموږ جیمیل ثبت شو، خو دلته لیکلی دي پیژنیال جوړ کړئ، خپل ځان باره کې دلته څو پوښتنې کوي، دا ډېر ضرور دي، تاسو باید خپل معلومات په دې کې ثبت کړئ. نو دلته تاسو ته د کاروونکي نوم د لیډر بورډ لید، یعنې دلته مثلا لیکلی دي څرګند او یا پټ. دلته چې موږ تاسو وایي لیډر بورډ لید پټ او یا که څرګند، دغه لیډر بورډ هلته لیستونه راځي چې لیستو کې چا کامن وایس موزیلا ته ډېر کار کړی وي هماغه ځای کې د نوم سره د تخلص ښکاري، او که چیرې کې غواړئ په لیست کې د نوم ښکاره شي نو څرګند ووایه، که چیرې کې په لیست کې د نوم ښکاره نه شي نو بیا پټ انتخاب کړم. دلته موږ څرګند انتخابوو. نو خپل نوم دلته لیکو، نوم سره د تخلص، لاندې عمر که چیرې کې د 19 کلو نه ښکته وي نو بیا 19 کاله، که چیرې کې د عمر د 19 او 19 منځ کې و دویم، 30 او 39 منځ کې دریم، دلته بیا خپل عمر په اساس باندې انتخاب ورکړئ. دلته موږ 19 او 19 په منځ کې عمر انتخابوو. او دلته لاندې چې ده جنسیت ښځینه مذکر، دلته خپل جنس تاسو انتخابولی شئ. جنس په مذکر دلته انتخاب کړو. او تر ټولو مهمه چې ده دلته لانګویج چې مثلا کوم ژبه ته تاسو کار کوئ یا خدمت کوئ، ژبه ډېره مهمه ده، نو دلته موږ پښتو ژبه په دې کې موږ انتخابوو. نو دلته ژبه موږ پښتو ژبه انتخابوو. دلته چې موږ پښتو ژبه انتخاب کړه لاندې تاسو به څنګه خپل غږن ښه بیان کړئ. نو دلته په د دویم هغه کې لهجه غواړي، مثلا په کومه لهجه تاسو خبره کولی شئ، یا معیاري پښتو، کندهارۍ لهجه، یا مشرقي واله، خوستی لهجه، دلته نور رقم لهجې دي، همالته خپله لهجه ذکر کړئ. خو نو دلته موږ معیاري پښتو به ور ولیکو، که دا ونه لیکئ کوم مشکل نشته.
او دلته دویم ځل بیا هم راغلی ده ژبه، بیا هم پښتو ژبه. نو دلته پښتو ژبه سلیکټ کوو او په دې لیست کې 3 ځایه کوم ژبه اضافه کړئ، په 3 ځایو کې موږ پښتو ژبه اضافه کوو. دلته موږ برېښنالیک چې د هغه مخکې ثبت شوی دی او لاندې د عام غږ برېښنالیک لیست کې شامل شي. هلته چې کوم لیستونه خپریږي، آیا تاسو کوم نومونه چې دي او یا اعلانات چې دي هغه د ایمیل له لارې تاسو ته راشي او که نه، کوم تازه اپډیټ معلومات چې دي یا تاسو میسجونه جیمیل ته وشي او که نه. نو که چیرې که وغواړئ اجازه ورکوئ جیمیل، نو بیا دا اوکې کوئ. که نه غواړئ چې تاسو ته جیمیل ته میسج وشي، نو بیا دا مه اوکې کوئ. چې اوکې شي بهتره خبره ده. او لاندې د پړتیا تګلاره کوم محرمیت چې دی هغه هم ورسره تایید کړئ. لاندې آخري اپشن چې دی خوندي کړئ. نو ټول معلومات کمیل شو، موږ خوندي کړئ اپشن چې دی په دې نه کلیک کوو. او دلته بیرته بل کوم صفحه کې چې راغلو د ګډ غږ په کارولو سره تاسو زموږ د شرایطو او محرمیت خبرتیا سره موافق یاست، نو زه همغږی یم، دا به انتخاب کړو. نو دلته ولیکل خوندي شو، موږ کوم معلومات چې نور په موزیلا کامنز کې ثبت شو. نو موږ هر څه اوکې شو. نو دا وګوره صفحه خلاصه شو. وغږیږئ، واورئ، ولیکئ او ټولې اپشن چې دي فعاله شوې. له لیدو مو نړۍ مننه. راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د وغږیږئ برخه تشریح کړو. مننه، خیر اوسئ.